د ملا دوهمه اضافي نقطه چې اصلا کې 18 نقطې دي او د دې منځني خط څخه دواړو خواو ته نیم کن په اندازه باندې چې دی د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر دواړو خواو ته د دې شاتني منځني خط 0.5 کن لاترال ځای لري. توراسیک د لومړۍ فقرې څخه پیل او د لومبال تر 5مې فقرې پورې چې دی دوام مومي. مخکې له ستنه کولو څخه زه چې په هره ویډیو کې دا وایم چې د هر څه د مخه باید پوستکی په انټيسپټیک موادو باندې پاک شي. دوم باید ستنه د یو ځل لپاره استعمال شي. دریم کله که ستنې درد وکړي نو د هغه ځای څخه یې لرې کړي او د هغه په خوا کې بیا ومنډئ. یعنې ناروغ ته باید بیا درد ور ونه بخښل شي. چې دا د لومړۍ توراسیک فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر 0.5 کن لاترال دواړو خواو ته چې دی ځای لري. دوهمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه 0.5 کن لاترال ځای. دریم فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه 0.5 کن لاترال ځای لري. څلورمه نقطه د توراسیک څلورمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د منځني خط څخه 0.5 کن لاترال ځای لري. د پنځمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر شاتني منځني خط څخه لاترال دواړو خواو ته چې ځای لري. د شپږمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه 0.5 کن لاترال ځای لري. د اوومې توراسیک فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط دواړو خواو ته لاترال قرار لري. اتمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر شاتني منځني خط دواړو خواو ته ځای لري. نهمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط دواړو خواو ته لاترال قرار لري. لسمې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط دواړو خواو ته لاترال قرار لري. د 11مې فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط دواړو خواو ته لاترال قرار لري. 12مې فقرې د پروسس شپینوزس جګوالي برابر د شاتني منځني خط دواړو خواو ته بهر قرار لري. 14مې د لومبال د لومړۍ فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د منځني شاتني خط دواړو خواو ته قرار لري. 14مه نقطه د دوهمې لومبار فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط دواړو خواو ته قرار لري. 15مه د درېیمې لومبال فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر دواړو خواو ته ځای لري. 14مه نقطه د څلورمې لومبار فقرې د پروسس شپینوزس د جګوالي برابر دواړو خواو ته لاترال ځای لري. او 15مه نقطه د 5مې لومبال فقرې پروسس شپینوزس د جګوالي برابر 0.5 کن لاترال دواړو خواو ته چې دی ځای لري. د ملا دوهمه نقطه چې ده دا 18 نقطې دي چې په دې ځای باندې لکه څنګه چې اوس موږ ستنه کړې دي دا د اولې فقرې نه نیول تر څلورمې فقرې پورې دا نقطې چې کومې دي د علاوه له دې نه چې د ملا د درد د درملنې لپاره مناسبې نقطې دي دا د سږو او همدارنګه د پورتني اطرافو د درملنې لپاره هم ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. د څلورمې نقطې نه تر اوومې نقطې پورې دا نقطې چې کومې دي دا علاوه له دې نه چې د ملا د درد درملنې لپاره
مناسبې نقطې دي، بلکې دا د زړه د ناروغیو درملنې لپاره هم مناسبې نقطې دي. د 7 نه نیولې تر 10 پورې دا نقطې چې دي، علاوه له دې نه چې ملا د درد درملنې لپاره مناسبې نقطې دي، دا د تریخي او ځیګر د ناروغیو درملنې لپاره هم ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. او د 10 نه نیولې تر 12 پورې دا نقطې چې دي، دا علاوه له دې نه چې د ملا د درد درملنې لپاره مناسبې دي، دا نقطې چې دي د معدې او توري ناروغیو درملنې لپاره هم ډېرې مناسبې نقطې دي. د اولې لومبال فقرې نه تر 2 پورې دا د بډوړو د ناروغیو درملنې لپاره هم ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. او د 3 نه نیولې تر 5 لومبال فقرې پورې دا نقطې چې کومې دي، دا علاوه له دې نه چې ملا د درد درملنې لپاره مناسبې دي، دا د کولمو، غټو کولمو، وړو کولمو، مثانې او لاندیني اطرافو د دردونو لپاره ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایله.